د مخ د سپینوالي لپاره او یا د زوړوالي ګونځې د منځه وړلو لپاره دغه طریقه وکاروئ. مخکې له دې چې زه دغه طریقه تاسو ته وښیم یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. اول یو بانجان یا ټماټر راواخلئ، د توراشک په واسطه یې مایده کړئ چې ښه مایده شي، بیا یوه لوښي ته واچوئ. دوهم یو لیمو راواخلئ، د چاقو په واسطه یې 2 ټوټې کړئ، بیا له دې لیمو څخه اوبه وباسئ، دغه یوه کشوغه اوبه هم ورسره یو ځای کړئ. دریم یوه کشوغه د غاښونو کولګیټ کریم هم ورسره یو ځای کړئ. څلورم نیمه کشوغه ورسره د کورکمن پوډر یو ځای کړئ. څلور واړه په یو لوښي کې د کاشوغې په واسطه ښه میکس کړئ تر څو ښه مخلوط جوړ شي. چې ښه میکس جوړ شو بیا دغه میکس راواخلئ، خپل مخ پرې غوړ کړئ، یعنې د مخ په داسې ډول دې په واسطه ټول مخلوط باندې غوړ کړئ. د 2 دقیقو لپاره په دې مخلوط باندې خپل مخ مساج کوئ. وروسته بیا دغه میکس په 15 دقیقو لپاره یې پرېږدئ. 15 دقیقو وروسته یې په معتدلو یا تړمو اوبو باندې ومینځئ. نو دغه کار په هفته کې 2 ځلې ترسره کوئ. په مخ کې به مو بېساري بدلونونه رامنځته شي. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړه په دې هیله چې خوښه مو شي. که خوښه مو شي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه مننه.